د مهرنګ بلوچ د گرفتارۍ نه پس سیمې بلوچ هم د کراچۍ نه گرفتاره کړی شوه. سیمې بلوچ هم هغه زنانه ده کوم چې د بلوچستان یکجهتي کمیټۍ مهم ممبره ده او هغه هم د میسنګ پرسن دپاره اواز پورته کوي، ځکه چې د هغې پلار دین محمد پخپله هم د 2009 نه میسنګ پرسن په کیټګري کې راځي، هغه لاپته کړی شوی دی، تر دې دمه هغه بازیاب نه کړی شو. په دې اړه باندې سیمې بلوچ د وزیر اعظم تیر وخت وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی، عمران خان ورته یقین دهاني ورکړې وه، خو بیا هم د هغې والد صاحب چې کوم دی هغه بازیاب نه کړی شو. د دې سره سره هغه یو شمېر بلوچیان کوم چې تر دې دمه لاپته دي او د هغه دغه میسنګ بلوچیانو دپاره بلوچ یکجهتي تحریک شروع شوی. دغه تحریک مشري مهرنګ بلوچ کې، سیمې بلوچ کې، دغه شانت نور مهم کسان هم په دې کې موجود دي کوم چې دا وخت ګرفتار کړی شوي دي. په درځنونو نور کسان هم هغه ګرفتار کړی شو کله چې دوی په سریاب روډ باندې احتجاج کو، درنه ورکول او دوی ویل چې حکومت میسنګ پرسن وجلی دي، خو بل طرف ته حکومت دا دعوه وه چې موږ میسنګ پرسن نه دي وجلی او دا هغه کسان دي کوم چې بیلې د جعفر ایکسپریس ټرین هایجیک کړی او هغه دهشتګرد وجلی دي. نو په دې کې د دې نه مخکې دغه بلوچ یکجهتي کمیټې چې کوم د هغې ځینې کسانو د اسپتال نه 15 لاشونه هم په زبردستۍ باندې وړي، خو وروسته پولیس هغه ریکور کړل. اوس هم مهرنګ بلوچ دا وایي چې 14 کسان داسې دي چې هغه د بیلې دهشتګرد نه دي، بلکې هغه میسنګ پرسن دي چې هغه حکومت وجلی دي. د مهرنګ بلوچ ګرفتارۍ باندې ملاله یوسفزۍ هم ټویټ کړی دی، هغه وایي چې مهرنګ بلوچ د تیر څو ګنټو راځي هغه گرفتار کړی شوی ده او مهرنګ بلوچ په حق کې دا خبره کړې ده چې هغه د هغه مظلومانو، هغه متاثرینو دپاره اواز دی کوم چې د تیر څو کلونو راځي د هغوی د خاندان غړي لاپته کړی شوي دي.